سلامونه درنو لیدونکو، نن درته مفید مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. اول، ځینې نارینه تر واده څو میاشتې پس ځان ته پام نه کوي، ویښتان نه جوړوي، خیرنې جامې پر غاړه وي، غاښونه نه مینځي چې دغه مسله د ښځو زړه خوړینوي او ورته ځورېږي. بې سلیقه‌توب د خاوند او مېرمنې په اړیکو منفي اغیزه کوي او د ستونزو لامل کیږي. دوهم، د اکثره نارینه‌و یوه مروجه تېروتنه دا ده چې ځان ته ښه په غوره کې وي او مېرمن ته په هغومره ارزښت قایل نه وي لکه ځان ته. دریم، تاسې به هغه وخت خوښ ګډ ژوند ولرئ چې له مېرمنو سره مو په کافي اندازې مجلس وکړئ، د هغوی خبرې واورئ او خپل نظریات ورسره شریک کړئ. که خپلې مېرمنې ته وخت نه ورکوئ، له شک پرته چې مېرمن مو په دې کار درنه ډېره خفه کیږي. څلورم، که چیرې د مهمو ورځو په اړه بې تفاوته پاتې شئ، مېرمن مو فکر کوي چې هغوی ته اهمیت نه ورکوئ او په وړاندې یې بې پروا یاست. پنځم، زیات نارینه تر خپلې مېرمنې زیات ارزښت خپلو ملګرو ته ورکوي او ډېر وخت یې له خپلو ملګرو سره په مجلسونو او میلو تیریږي. اکثره شپې ناوخته کور ته راځي او په اندک خبره غوسه کوي. کومې مېرمنې چې له دغسې اوضاع سره لاس او ګریوان وي، وضعیت یې ښه نه وي، ځورېږي او خپله غوسه په اولادونو سړوي چې دا یې لا بل تاوان دی. په دغسې موضوعاتو کې بهتره ده چې په خپل چلند فکر وکړئ او مېرمن ته مو داسې احساس ورکړئ چې د نړۍ تر ټولو کارونو، ریښتو او اړیکو مو خپله مېرمن درته لومړیتوب لري. ځان بدل کړئ، مېرمنو ته مو وخت ورکړئ، ښه چلند ورسره وکړئ او ژوند مو له غم او خفګانه بېغمه کړئ.